स्टार्ट वालू नंबर के लिए हाँ مونږه داغه څومره دلته کې دا فایل مینیو ول آپشن وکړو دې کې به زمونږه لږ شارټ کټ یې ولیکو دا دی ولا صحیح ده دا در سره لږ تاسو نوٹ کړئ یا فار ایگزامپل شارټ کټ فایل مینیوز ټیک شو لکه پیله مونږ سره راځي سیو د پاره مونږ سره کنټرول پلس اس بیا مونږ سره راځي سیو ایز کنټرول نه سوري F12 بیا مونږ سره دا اوپن د پاره مونږ سره دا کنټرول پلس او بیا مونږ سره کلوز سره مونږ دا کنټرول پلس ډبلیو بیا مونږ سره نیو کنټرول پلس ام بیا مونږ سره پرنٹ کنټرول پلس پی او بیا مونږ سره ایگزیکٹ د پاره دا آلټ پلس F4 ٹھیک شو ها نو دا مونږ سره د دې والا شارټ کټ د پهلا فایل مینیو کې څه کم راځي دا صحیح شو ها هیلپ د پاره مو لیکای F1 صحیح ده سید حضرت نور هم ذهن کې څه نه راځي فایل مینیو کې خدا پرنٹ پریویو د پاره یو شارټ کټ کیو مان پرنٹ پریویو د پاره آل پلس دیز کې ناشتا نه آلٹ پلس F12 هغه خلا مونږ نه کړی ټیک شو دا نو دا مونږ سره شارټ کټ دي په شارټ کټ خو پوهیږئ لکه فار ایگزامپل زه ډایرکټ کلته نشم تللی نو بس شارټ کټ وای کنټرول اس کنټرول پی کنټرول وی ټیک شو ښه اوس لږ مونږه مخته شوه نن به مونږه هوم مینیو ته لږ راپورې کېږو دا نور څه کم مونږ سره دي آپشن کې دا به مونږه داسې بیا ورور پسې ځو هوم مینیو ته که تاسو سوچ وکئ که نه نو هوم مینیو کې مونږ سره پهله راځي کلپ بورډ ټیک شو فونټ ته پیراګراف ته سټایل صحیح ده اور ایډیټینګ دا که ته سوچ وکې دا ټولې مونږ سره په یو هوم مینیو کې اچولي ټیک شو ها مونږه به سٹارټ والو کټ کاپی نه صحیح ده کټ د پاره تاسو د شارټ کټ مو لیکای څه کنټرول پلس ایکس تا کاپی د پاره دا کنټرول پلس سی اور پیس د پاره دا کنټرول پلس وی نو دا دی ولا شارټ کټ شو
ها پوه شوي په کنه کنټرول ایکس کټ د پاره کنټرول سی اور کنټرول وی پیسټ د پاره ٹھیک شو فار ایگزامپل لکه زه دلته کې ولیکم څه رینډم دا یو فرمولا ده دا څنګه اپلای کیږي دا به زه تاسو ته بعد کې ښیم دې کې موږ سره دا ټیکس راځي از ایکول ټو رینډم ولې کې بریکټ په واچي صحیح ده کنه کا فار ایگزامپل په زیاتو پیجونه غواړئ نو مالته کې بیا څه شوه کې په کې بریکټ کې ویلیو ورکړئ صحیح ده 1 2 یا 1 2 3 نو څومره پیجونه مونته ته غواړي خاطی پیراګراف ته لاندې پیش ته مونږ لګلړ فار ایگزامپل دا ما سره یو پیراګراف تا کنه زه ګوره دا ما سلیکټ کو یو خو سلیکشن دا د څه مونږه سلیکشن یو په شي کو کنټرول ا سره ټول سلیکټ کیږي څومره دا کته یو سپیسیفیک سلیکشن کوي کلا فار ایگزامپل زه هم څه صرف دا پیراګراف سلیکټ کو نو ګوره یو خدای د لیفت بٹن بونه سي داسې اوپر راځي خو دا دې شارټ کټ چې دا شیفټ بونه سي لاندې ډاون ایرو کی شیفٹ ٹھیک شو کنه یا فار ایگزامپل ته واپس ختمای نو دا وګوره ایرو کی سره شیفٹ پنه سي بس ایرو کی سره به زه څه کم سلیکشن تکای ٹھیک شو دلته کې تاسو ورته ولیکای ټو سلیکټ all text هغه د پاره دا control plus a to select a specific paragraph نو هغه د پاره دا shift plus ایرو کیز ښه ایرو کیز په مطلب پوهیږئ کنه کم لاندې اخوا دېخوا رایټ ټول به ته کوای شي ټیک ښه زه اوس دلته کې یو سټایل په دې منته اپلای لاندې پیراګراف ته لاړ شئ هم لیکل خدا اوس ما سره پیراګراف تا کنه زه غواړم چې دا پیراګراف زه دې ځینه کټ کم او په بل ځای کې پیسټ کوم صحیح ده کنه اول مونږ سره راځي دې ځای کې تاسو سره ګورئ کینچی والا نقشان ده دا کټ بیا ورپسې څه شي کاپی ده او بیا مونږ سره پیسټ ده او بیا پیسټ کې مونږ سره داسې څه نور آپشن ټیک شو کنه اوس زه د دې صرف داسې چال کوم چې په دې ځای کوم چې ما ته پته لګي صحیح ده ما ټیکسټ کلر ورکو یو صحیح شو زه به ګوره شارټ کټ ما درته ولیکلو کنټرول ایکس کټ شو کنه دې ځای زه اوس په بلې صفحې کې یا بل ځای کې پیسټ کوم نو کنټرول وی نو دې ځای پیش اوس ته کنټرول وی کوه نو دا به تاسو سره پیسټ کیږي ٹھیک شو کنه ها اوس کا فار ایگزامپل ما دا پیراګراف دوباره سلیکټ کو دې ته مې یو بل رنگ دې زینه ورکو چې مونږ ته پته لګي دا مورته ورکو په دې منته ما کنټرول سی والو نو کنټرول سی څه د پاره کاپی د پاره دینه به یو کاپی والی چې کم ځای ته پیسټ کړئ الته کې کنټرول وی کوانو دا اب موجود وي او تاسو را دا برابر موجود وي ٹھیک شو دا اوس نیکسٹ مونږ څه چال کو ها زه دلته کې یو سنټنس ولیکم فار ایگزامپل دلته کې ما یو سنټنس ولیکلو څه this is my pen and I write it daily سید حضرت زمونږ انګلیش په نه چکای صحیح ده خدا ما سلیکټ کو بی مدلته کې بولډ اټالیک اور انډرلاین کنټرول بی کنټرول آی کنټرول یو ٹھیک شو ما دا بولډ کو دلته نه اور اټالیکم کو دې زنا ما په دې مت یو فارمیټ اپلای کو فار ایگزامپل دا یو فارمیټ شو او زه ورته انډرلاین البته نه کوم او ټیکسټ ته یو کلر هم ورکوم صحیح ده ها دا ما سره یو سنټنس شو صحیح شو This is my pen and I write it daily اوس زه غواړم چې دا کنټرول سی مو پووالو یا یو بل خبره کن دینه مخکې یو بل شی کو دې ځکه تاسو سره دا یو برش ولا نشان ښکاری
فارمیټ پینټر په لیکلای کنټرول پلس شفت پلس سی د دې شارټ کټ ته د دې کار څه ګوره زه به دلته کې صرف کلیکشن کنه زه وایم چې دا کم کلر ملر دی دا زه په دا نورو منتې روالم پهله به زه دې نه څه شکم کاپي مو نه واغسته اوس ګورئ دا اوس دا تاسو سلیکټ کوئ نو دې به اتومیټیکلی ما هغه کلر ورکوي صحیح ده که لکه ګورئ ورته دا ما سلیکټ کو دې ته دې ځینه ما یو کلر ورکو فار ایگزامپل دا کلر مو اوس په زه دا پینټر کې صرف کلیک شم دا فارمیټ پینټر نه دې کې کلیک شئ بس بیا لاندې راشئ په دې ټیکس منتې څه کم ځای پورې تاسو اپلای کوئ په دې به ما هغه کلر اپلای کېږي څه کم بره نه ته روان ټیک شوه ښه اوس دا کنټرول سی کنټرول سی کې پیسټ که تاسو ولیدو که نه ها زه دلته رالم دې ځای کلیک شئ پیسټ اور دې ځای کې تاسو سره دا ګوره مرج فارمیټینګ هلته کې رنګ څه شه ګوره که ته دا وکې دا وي کیپ سورس فارمیټینګ او بیا دا څه شه شو مرج فارمیټینګ مرج فارمیټینګ نه څه مطلب څه کم زیات مرج شوه د هغه په اپلای که لکه مونږ که سوچ وکړي د سور کلر زیات اپلای کړی که نو دې ځکه کمپیر کوي چې کم زیات تا فارمیټ اپلای کړی ما هغه به په اپلای کې او بل مونږ سره دا کیپ ټیکسټ اونلی لکه ټیکس منتې فارمیټ ټیکس نه ګوره دې ځای کې داسې فارمیټ ته په ټیکس دې ځای کې داسې ده دا مکمل کیپ سورس څه مطلب چې کم ځای نه تا راغستی سورس کې دی هغه ده که نه ما هغه فارمیټ په وسطه ته وایې چې نه مرج فارمیټ څه کم زیات فارمیټ استعمال شوی او که ته وایې چې په دا ټیکس منتې کم فارمیټ ما اپلای کړی دا په مه کوه سمپل کلر ملر په راوله نو ټیکس فارمیټ په دې ختم کړي په درې واړو ته فرق پوه شوی که نه دوباره زه دلته کې لاړم اوس پیسټ سپیشل ته راشئ پیسټ سپیشل کې دلته کې ګوره مونږ سره پیسټ ته مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ دلته نه تاسو ابجیکټ آیکان راوالی یعنی ته دا پیسټ څه کم ده دا اوس یو ابجیکټ کې دننه ته پیسټ کوئ ټیک شوه که نه ما سره به سمپل آیکان راځي هغې آیکان کې به دې دننه پیسټ کېږي فار ایگزامپل ما ورته دا او کې کو اور دا م هم او کې کو نو دا اوس وګورئ څه کم ټیکس مونږ پیسټ کړی که نه هغه دې کې دننه ده نو څنګه به زه کلیک کوم رایټ کلیک او ابجیکټ ډاکومنټ ته راشه او دا څه شه که اوپن که نو دا وګوره صحیح شوه که نه ښه دا ما کلوز کو هر کله څه دې رنینګ کې وي ګورئ ښه ورته اوپن یې کوئ او دا مینیمایز کوئ نو دا وګورئ دا په دې د لیکې لیکلي د دې دا مطلب ده چې د دې اوس کم ابجیکټ هغه اوپن شوی خو چې زه دا څنګه کلوز کوم که نه دا اوس وګورئ تاسو یې کلوز کوئ نو هغې نه واپس هغه ختم شي صحیح شوه ښه بل تاسو وګورئ پیسټ اور پیسټ سپیشل Format text, formatted text. Insert the contents of clipboard as a text that font on a table and table formatting. څه کم د دې خپل سورس فارمیټ ته څنګه لکه دې هر ډاکومنټ چې څنګه فارمیټ ورکړه بولډ کې ایټالیک کې ما هغه ټول فارمیټ ورته دی لکه سورس فارمیټ شو کړه صحیح ده نیکسټ پیسټ سپیشل unformatted text unformat بیا څه مطلب څه کم ونه فارمیټ به ونه ختم کی صرف ساده به تا ته راولي لیکئ فارمیټ لکه څنګه موږ دلته پیسټ سپیشل اور پکچر بیا څه شي ته وایي یعنی یو پکچر فارمیټ کې به درته چینجینګ مینجینګ پکې ته نشي کولی لکه یو پکچر کې به درته پیسټ کړي دا اوس یو پکچر ده دا لکه ته ګوره دې ځای نه ته داسې کوای شي دا دې ځای نه فار ایگزامپل دا دا اوس پکچر شه د دې بیک ګراوند ته فار ایگزامپل ته هغه کلر ملر ورکړئ نو دا ټیک شو نو دا اوس پکچر کې دی پیسټ ښه نیکسټ موږ سره دا پیسټ سپیشل بیا موږ سره HTML فارمیټ HTML څه کم دی که نه ګوره که دې کې موږ دا او کې کو د دې دا مطلب ده چې هر کله زه براوزر دپاره دا پیج جوړ کړم ویب سایټ دپاره یې جوړ کړم نو څنګه سورس فارمیټ ته هسې به په HTML کې هم دا دی راځي
لکه زه اوس دا سیو از ایچ ټي ایم ایل وکم که نه نو دا دې فارمیټ څه کم سورس فارمیټ ته دا به په هغې کې مرسي او همدې سره دلته بل آپشن ده unformatted Unicode دا بیا څه شي دپاره چې insert the content of clip as text without any formatting لکه HTML کې ته without any formatting دا وګوره ما هغه ټول هغه دي خو بس نومونه یې ورته چینج کړي کنې کار دا ټولو برابر ښه اوس څنګه واو صحیح ده ښه نیکسټ همدې پیسټ سپیشل کې دلته کې تاسو سره آپشن د پیسټ لینک اوس بیا لینک څه کار کوي یعنی پیسټ کوي بیم او خپله کې به لینک هم جوړوي څه هلته کې څه ته سورس کې څه ته تغیرات کوي هغه به په ډیسټینیشن کې هم راسي لکه دې ځای نه ما دلته کې یو آیکان کې پیسټ کو که نه فار ایگزامپل ما ورته دا آیکان ورکو اور اوکې مو صحیح شوه دې کې ګوره زه اوس په دې منتې رایټ کلیک کوم اوپن لینک البته د دې ولا څه کم سورس ته ملته کې به ما راولي صحیح ده اوس زه ګوره دلته کې چینجینګ کوم I have a cup of tea but it is empty صحیح ده صحیح ده اوس دا ما ولیکلو که نه یعنی چای او کپر سره شته خو چای پکې نشته صحیح ده نو زه به واپس هغه ځای ته لاړ شم دا و که نه په دې منتې ګوره رایټ کلیک کوئ او دلته نه کې څه شی وکئ اپډیټ لینک وکئ اوس ګوره دوباره څه ته ورځئ که نه اوپن لینک وکئ نو ګوره تاسو سره به دا ټول شو کېږي ټیک شو نیکسټ موږ سره दोबारा पेस्ट स्पेशल तराश पेस्ट लिंक और पेस्ट लिंक की मुंगा तिशा को फॉर्मेटेड टेक्स्ट ठीक शो का दे वाला दा खमुंगा मा गने आयो टेक्स्ट वाला बमुंगा रावल पिक्चर की भी आगे को ना दा ओके काय दा मा टूल लिंक तो सही दा लका ओपन लिंक वकय नो दा मार्क जिना च कम जिना तार वस्तली सिर्फ लिंक درته جوړی ټیک شو لکه زرګي دا پکچر دوه قسمه دی کې راغلی یو انهانس میډیا فایل دی دا دي چې وینډو میډیا فایل څه کم دي کنه زنه داسې سغوي څاګه جی آی اف په ځای څه کم د دې وینډو خپل فارمیټ خ جی پی جی دا کنه انهانس کې د سی وی څه فار ایگزامپل ته پی ډی اف کې جوړ کی یا څه نورو پکچر کې څنګه فارمیټ بدلي لکه دا د دې کې چې تیر راغلي دي آرټ په شکل باندې ته انهانس دي دا انهانس مای پکچر کې چې پراتی دي هغه د وینډو میډیا فایل هغه وینډو ولې صحیح ده ها اوس کلپ بورډ کې کتا سو دلته کې ګوره په دې کلپ بورډ منته کلیک شای کنه نو دې ځکه تاسو ته خای څه دا څه کم دا ډاټا پیسټ کړه او کم ځکه ته غواړې دا روالای صحیح ده پیسټ آل اور کلیر څه مطلب یعنی بس ختم کنه دینه بعد به دې بیا کټ کو پیسټ په بیان کېږي ټیک شو کنه ها ازمي میموري ده میموري دا اصل کې کیشه میموري ځان سره ساتي صحیح ده ها اوس مونږ بلګ دا سټایل پر راش سټایل کې ګوره فار ایگزامپل ز سلیکشن کوم شیفټ بونه سه لاندې برازای دا ټیک شو ها اول مونږ سره راځي دلته کې دا چې شری فونټ سټایل یا فونټ چینج دا فونټ فیس نه څه مطلب څه دا کم فیس ته د فونټ والا څه کم دی کې ته چینجینګ راولا نو دا وګوره فار ایگزامپل زې په دې شکل کې غواړم دا ټیک شو دا دی والا فونټ فیس دی دلته کې تاسو سره بالا فونټ فیس پرته کم تاسو خو هغه پر واسطه شي ټیک شو کنه خدای مونږ سره سایز دا خو سایز په پاله اپلای کیږي چې کله تاسو سلیکشن کړئ څه سلیکټ نه کړه نو هغه نه اپلای کیږي ټیک شو نو زه اوس ګوره دلته کې به کلیک شم څه کم یو سایز تاسو خوښي نه نو ته ځان ته ورکوټی کوي که غټوي ټیک شو خدای نه علاوه بولډ دا ایټالیک انډرلاین خمزدار په پويږي په دې منته بولډ مطلب یعنی لګي غاټ کا ایټالیک کوږي کا صحیح دا اور انډرلاین یعنی لاندې خط پر والا د دې ولا شارټ کټ تاسو ځان سره ولې کوي
bold text, control plus B, italic text, control plus I, balung sarada underline, control plus U. ठीक शो italic the para control I the underline the para that's a come well known shortcut थी का ना دا لکه داسې خو شارټکټ ډېر دي خو تاسو نه تاسو کیږي هم دې کې به کیږي صحیح لکه دې ځکه تاسو وګورئ دې خپل شارټکټ ورکړه شوی کنټرول پلس شیفټ پلس اف صحیح دا د دوه نه چې ډېر شي دې ته به اکسس کی وایي کنه اکسس لکه یو دوه چې شي شارټکټ دې دوه نه چې ډېر شي به اکسس کی څه درې شي کنه مصدام لکه وګورئ اکسس کیز د صحیح ده ها اوس یو خو مونږه سایز دې زنه ورته غاټ کو کنه یو مونږ سره ګوره تاسو دا دوباره سلیکټ کړئ دې ځکه تاسو سره وګورئ دا په دې منطق لیکيږي دا چې اوس ته څومره بوتلای شي ته بوتلای شي صحیح ده اوس واپس یې څور کوټی کوي هم دې سره دا بل څه کم ده ٹھیک شو دې انکریز ټیکسټ یا ګرو اور دا بل ته مونږ څه وای شرینک یې راغونډاوانه ده او ګرو څه ته وای زیاتوانه ته صحیح ده خدا دې ولم شارټکټ درستواله کوي to grow up the day wala da control plus that's a command side یو ځل ته به زه چیک کوم څه دا الټا شو بس دې سره ورکوټه کېږي دې سره دا bracket صحیح ده to shrink the text no control plus the bracket see that हाँ दोबारा دا ما سلیکټ کو انډرلاین کې ګوره موږ سره دلته کې قسمونه دي صحیح ده کا ته کم نه منه انډرلاین غواړي دا ټول تاسو اویلیبل دي ٹھیک شو او سم دې انډرلاین ته کبه ته کار کوي نو دې زنه ګوره ته بیا انډرلاین تلاړ شو دې زنه ورته کلر هم ورته ٹھیک شو یعنی ټیکسټ به کلر به بیل وی انډرلاین کلر به بیل وی دا موږ سره لکه دا دې انډرلاین کلر شو او دې زنه ورته ټیکسټ کلر ورکه صحیح ها دوباره دا سلیکټ خدیزه کې کذا کم مور انډرلاین آپشنز دي دلته کې تاسو وګورئ دا سټرایک تھرو سټول هم دلته کې راځي صحیح ده زه پهله دا کینسل کوم دلته نه بدا کې سا ختم کو ها اوس دې کې موږ سره یو آپشن ده کنه سټرایک تھرو موستلی په څه کې استعمالېږي ګوره تاسو څه هر کله سټډي کوئ کنه ایو پیراګراف ته وایي چې د دې پیراګراف ماته البته ضرورت نشته نو موږ په هغې منتې لیکې راکړو سټرایک تھرو یې وکړو که نه لکه دلته کې ګوره زه به دا سلیکټ کړم کتابچې کې ټیک شو او دې ځای نه به دا پې اپلای کړم نو دې ته اوس موږ څه وایي سټرایک تھرو صحیح ده لکه ته وایي زما ته د دې ضرورت نشته خو ختموي په دې نه کې دی شي سبا یې در سره بیا ضرورت پېښ شي که نه بیا به بیا لیکې نو هغې نه ښه خبره ده چې په هغې منتې ګوره څه واپس یې ونه ختموي نو همدا سلیکټ کړه که نه او دا ان چې که نو واپس شي ټیک شوه صحیح ده دا سټرایک تھرو دې ته وایي همدا سټرایک تھرو دلته کې تاسو وګورئ یو موږ سره دا سټرایک تھرو او یو موږ سره دا ډبل سټرایک ٹھیک شو
یعنی ته ډبل لاینونه په هم راکاږه شي ده صحیح ده که سنګل پر راکاږي او که ډبل پر راکاږي ټیک شو ښه دې پرې ما بله څه خبره کوم اوس راځو لږ نور مخته ځو سایز به زه لږ نور دلته کې ایکسټینډ کړم سوري ښه داسې چل کوو یو مونږ سره دا سبسکرپټ او یو مونږ سره دا سوپرسکرپټ تاسو که سوچ کړئ څه کله توانونه لیکو یا بیس لیکو کیمستري به تاسو یاد وي کیمستري خو چا ویل یا که نه هم کیمستري کې ګوره که ایکویشن څه کم و که نه څه کم یا فرمولې به وي لکه مونږ به لیکلو څه C6 plus H6 is equal to دې نه به مونږ سره راتلو C6 اور H6 داسې لکه مونږ سره به راتلی خو دا بیس پاور ده بیس اصل کې څه لاندې ته وایي ټیک شوه نو زه به ګوره دا څنګه سلیکټ کوم زه به کنټرول ونیسم یو مه سلیکټ سوري شفت یو هغې نه بعد کنټرول 2 نو دا وګورئ صرف ما بیس سلیکټ کو او دلته کې یو په څه شي کلیک شي سبسکرپټ نو دی به لاندې راشي صحیح ده اوس که ته میتھس والا هغه کوي کوېسچن یې کوي میتھس کې ښه زیاتر پاور وي که نه لکه x3 پلس پلس y3 پلس z3 داسې به مونږ سره وکړو که نه څه کم الجبرا وه صحیح ده نو اوس الجبرې والا به زه دغه پاور څه کم ده دا به زه سلیکټ کړم او کنټرول به ونیسي صحیح ده او دا مونږ سره څه شه ده سوپرسکرپټ ده نو دا اوبره وخېږئ دا اوبره سبسکرپټ څه کم ده لاندې او سوپرسکرپټ څه کم ده باره ټیک شو نو دا وګورئ ها د دې ولا شارټکټ هم در سره ولیکم to subscript a text control plus equal say that to superscript text control plus shift plus equal پوه شوې په ښه اوس لږ نور مونږ لاندې پلزو صحیح ده دلته کې ما یو سنټنس ولیکلو که نه I like a mango juice but I don't like a mango for example صحیح ده اوس زه دا سنټنس په سلیکټ کوم که نه نو ما دا سلیکټ کو ټیک شوه دې ځای کې مونږ سره دا چینج کیس چینج کیس کې ګوره تاسو څه شی کوئ یو مونږ سره دا ټینس کیس یو مونږ سره دا لاور کیس یو مونږ سره دا اپر کیس کیپیټلایز اور ټوګل کیس سنټنس کا الریډي دا څه سنټنس دار کله شروع کوي نو پهلا ورډ به کیپیټل وي غټو کې به وي نور ټول به څومره وي اب ورکوټي وي لکه دا تاسو وګورئ کم کیس تا سنټنس کیس تا ځکه اوس دا لور ته واړو نو ګوره آ یم مونږ سره لور کې شو
نو دا سنټنس سره لحاظ غلط ته ولې څه دی لاندې ګوره شین غنتې علامات کړه څه سنټنس کې دا غلط ده که نه جملې کې څه کم ده مونږ یې دوباره سلیکټ کو بل ورکې څه شی دي اپر څه مطلب ټول په غاټو کې ټیک شوه که او که فار ایگزامپل زه وایم څه کیپیټلایز ایچ ورډ څه مطلب د هرې کلمې یا د هر ورډ خپل څه کم پیله کرکټر یا به غاټي نور به ورکوټي لکه آی کې آی شو ال ا ام جے بی ټیک شو او همدې یو اکه هغه ده د دې څه کم مخالف څه کم ده ټوګل ده صحیح ده ټوګل کې بیا اول ورکوټي نور به بیا غاټي نو دلته د دې مرضي ده که ورکې سنټنس ایرر که ورکې ورکو که سپیلنګ ایرر ورکې ورکو صحیح ده اصل کې د سپیلنګ ایرر خو په کار نه و که لګې دا ولې دی ورکې خو خیر دا کیس په ایکسپټیبل نه وي که نه نو زه دوباره سنټنس کیس ته واړم نو دا موږ سره سنټنس کیس شو کلیر شو ښه اوس خدا خموږ سره هیډینګ سټایلز دي یا فار ایگزامپل مختلف هم دې سنټنس ته زه یو سټایل ورکوم دې ضمن ته تاسو کلیک شئ دا وګورئ کوم یو سټایل تاسو خوښ وي صحیح ده فار ایگزامپل دا ما ورکو لږ سایز ورته غټ کړئ او دې نه علاوه هم دلته کې راشئ دا آوټ ده یعنې بهرنی کلر به په څنګه ښکاري صحیح ده ها داسې زه واپس دې ته لاړم دا یې موږ سره شیډو دا څه وروستو به دې څنګه شیډو جوړوي صحیح ده که نه لکه ته ګوره دا ورته وکړي یا دا لاندې ورته ښکاري درپسې سایه څه کمه ده صحیح ده ها او داسې زه دوباره دلته کې لاړ شم زه ورته یم څه ریفلیکشن څه مطلب لکه شیشې لاندې تاسو کېږدئ یا شیشې ته مخامخ کېږدئ ریفلیکشن ده صحیح ده لکه زه وایم چې دا دې داسې لاندې پله ریفلیکشن هم وي لکه دا اوس تا په شیشې چې یخه وي یا لاندې ښکاري که نه ښه دې نه علاوه دا مونږ سره ګرو دا ګرو څه مطلب ګلو لکه سلیش څه هغه کوي یا مونږ په دا څه کم کلر په استعمال کړی هغه زه زیاتوم په وروستو کلر څه کم ده دا څومره تاسو غواړئ چې هغه وروستنی کلر په زیات شي که نه نو دا وکړو دې ته مونږ ګلو وایي صحیح ده کلیر شو که صحیح ده که څلور وان اپشن کلیر وي ښه آسان اپشن نیکسٹ مونږ به لږ پیراګراف په لوس لاړ شو دا هم مونږ سره سټرایک ترو شو که نه نن سبا ستاسو ایګزامز ورځي څه کم امپورټنټ هغه وي لیکوي په هغې منتې مارکر راکاږئ نور پرېږه دی که نه او وایي د ځه څه دام یاد شي غټه خبر پوه شوې هغې ته مونږ څه وایي هایلایټ ټیکسټ ټیک شوه لکه ما هایلایټ کې دا راواغستو زه وایم چې یاره کېدای شي په امتحانه کې دا سنټنس راشي همدا به صرف یاد کړو صحیح په دې اپلای کوئ پهله سلیکټ او بیا دلته کې راشه دا په اپلای کوئ نو دا موږ سره هایلایټ دي صحیح ده که داسې بیا دې ځای ته راشي یاره دام کېدای شي ضروري ده صحیح ده دې منتې څلور پنځه مارکر یې د ځان ته ایښي زه دا راټې دپاره دا دې دپاره دا دې دپاره صحیح ده که نو دا موږ سره هایلایټ ټیکسټ دا وینډوز کې چې نوي پروګرامونه انسټال شي په سایډ کې سرجي هایلایټ څه مدد لپاره یې مستوي بالکل اوس کا زه دوباره سلیکشن یې وکړئ او هایلایټ ته راشئ نو نو کلر ټیک شو او دلته کې تاسو سره یو آپشن ده سوري ټیک شو که نه او سټاپ هایلایټینګ څه مطلب څه هر کله یې ته اپلای کړي ما هغه ختم یې کړه نو سټاپ هایلایټینګ صحیح لکه ته اوس دلته کې ته دا سلیکټ کړي که صحیح ده زه پهله نه هایلایټ په اپلای کوم ما دلته نه یو هایلایټ راواغست دا زه داسې هم کولی شم صحیح ده اوس دلته کې سټاپ هایلایټینګ نو دې نه بعد بیا نه کوي ټیک شو کلیر شو دا بل موږ سره دلته کې یو بل آپشن ده فارمیټ کلیر فارمیټ سوري
لکه دې سنټنس منته ما چې فارمیټ اپلای کړای کنه زه به ګوره دا سلیکټ کوم او کلیر فارمیټ په وکړ نو ما ته به واپس ساده ټیکسټ ملو شي فارمیټ په کلیر کې صرف صحیح شو کافی دی